هغه ستاسو اخیری مربوط پښتني مربوط باندې بحث به وکړو. تاسو زما ماجستير په چیش کې په اصول فقه کې د کوم جامعه ایسا زه جامعه ابها جامعه ابها سعودي کې نه شه ډېر مننه. زه ازهر کې هم زم فقه او فقه کې مخه على كل حال ما زه د شاد دفاع نه در سره کوم البته هغه یو علمي بحث چې تر څو خلک په پوسی هغه باندې بحث سره وکم. هغه تا په خپل خبرو کې لمړی تا ولا چې کله مثلا یو کافر پر یو اسلامي هیواد باندې نظامی يرغل وکړي دغه پوډن باندې جهاد فرض دی اوکې په دې ځکه موافق یو اوکې بالکل موافق یم علي په ټول ولس باندې فرض دی اوکې بالکل فرض دی. فقط الله سبحانه وتعالى استثناء کړی ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج وعلى المريض حرج. أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في واخرجوكم من دياركم وظاهروا اخراجكم من تولوا دوه خبر کچيري په دغه یعنی په د ټول ملت باندې افغانستان تاسو تصور کړئ چې د 40 ملیونه باندې هغه کسان چې د جهاد څخه مستثنا دي ایال شریک چې مستثنا دي یا وړاندې دي یعنی څه کولای او په ټول ملت باندې جهاد فرض دي. کچيري ټولې په دغه هیواد کې راولار سي د اشغال یا د کافر سره پر بغل باندې ودرېږي کومه همکاري ورسره کوي چې موږ تاسو په فقه کې هغه موالات وایو نو د دې حکم څه شي دی چې هغه سره دوستي باندې ودرېږي طبعا دوستي باندې ودرېږي. د دې حکم په شریعت کې څه شي دی مولوی صاحب ورځي او ستاسو غرضی مهرباني دا هغه ناراضي دغه غوړک شو اواز درځي او نه چې دغه غږ ناراضي ماته سلامونه احترامات زه به د حنیفي صاحب نه یو سوال وکم که تاسو اجازه وي. یو دغه پکول صاحب چې هغه دلته نشته دی هغه نه پیغام نټیز هغه شو خیر زور سره سوال جواب کوم د سره په هغه کس ورته راوړو خیر د منګو تاسو هم سوال جواب کو خو هغه کس ورته راوړم هغه تصور شي پروانه کې زه بده نه یو څو پښتنه وکم ورور ته طالب د الحنیفي استمر مالم خبره لو وخت نه کو چې زه جواب ورکم دی ورور جان مهرباني جواب ورکړئ. دی ورور اعتراض کړی دی چې دا ټول افغانستان به دا پاسيږي ورور جان اصول فقه دی ویلې ده کنه ویلې ده کنه بله اوري اوري وبله وتعالى غازي زه به یو حدیث نه استدلال کوم زما دی حدیث باندې او مقصد باندې پويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو جماعت کې ناسو یو باندې راغو په پښتو کې وایم چې دا پوي شي یو باندې راغه اغه د جماعت کې میتیاز وکړلې صحابه ورته غوسه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچي وای دلته سره غوسه کېږي ما هغه ابي راوغه سره هغه صفه کړ دی حدیث نه علما او استدلال دا کړی دی علما او استدلال کړی کله چې یو شی مقصد دا دی چې یو شی نه ورکوټه شی او هغه باندې بل شی غټ حمل کینو تبه دا ورکوټه هغه اخلي لکه دلته میتیازي کولم ګناکار دی خود دیو بد اخلاقی کول یا بد اخلاقی بنوم تیزی کول دی کس باندې نو کې دي شي انکار د کفر نه وکي زما ورجنه مقصد دی آیا حدیث نه دا دی چې زه دا وایم افغانستان کې بالکل استا خبره منم چې موالات د کفار سره دا چې مدد کول تعاون کول کفر دی حکم دا نه دی حکم دا دی لکه څنګه چې الله تعالی حکم به دای لکه څنګه چې الله تعالی په قران کریم کې وایي چې ومن يتوله منكم فانه منهم یعنی په حکم کې د قتل د دې سره شامل دي کنه موالات چې کیږي چې موالات وکړه موالاتو کې فرق دی ورجانه یو باور یو مدارات دي یو موالات دي دا خو ټول په واضح مولانا صاحب ورجانه تو وکړه موالاتو کې فرق دی یو بدرته چې افغانستان کې لکونو خلک اوسېږي د کفار موافق نه تبر راځي هغه وجني به نه دا عمر خو نه دی راوه هغه څوک شابس هغه څوک چې موالات د کافر سره کوي دا امر خو به وایي شرعاً بالکل روا دی شرعاً روا دی خو په دې صورت کې چې ته مخبل خو اصلاح ټول شوی ته خو اوس ورسره قانون کې ورسره موافق یې سره امریکایان وایي چې افغانستان به د چا خلاف نه استعماليږي نو ته مولانا صاحب زه دلته د طالب دفاع نه کوم زه فقط غواړم هغه حکم شرعي مو تاسو علم عالم است زه عالم نه اواز د څه شو خو اعتراض کوم زه غواړم چې دا حکم شرعي حدیث وضاحتونه کو حدیث وضاحتونه کی خبره پوره کوم زه به واوري د افغانستان روزانه خبره هغه زما پلار شهید شوی زما تر شهید شوی دی کنه دا ملګری یو کس پیژنې نوم بیا درته واخلم ټول لپاره دلته یو کس پیژنې معلوم دی ما تاسو معلوم محمد یو 15 کال دی چې زما تر شهید شوی دی زما پلار د دیشتم کال شهید شوی دی خبر اوره کچیر د افغانستان کې د سیاسي د کفارو جنگونه ټول سیاست باندې تیر شوی دي ځکه دغه سیاست د وجینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکالو کې ټول نیم څون علاقې فتح کړل چې عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې د دنیا فتح کړل دونه بوم چې
د نیم دنیا زمونږ افغانستان کې دا جنگونه چې دي سیاسي جنگونه دي که طالب وي زه درته ښکاره وایم تا ویل چې زه طالب سره زما له معلومات شته علمي مسایل او ما سره هر څه معلومات شته او که عروض جهاد زه درته وایم چې دلته ټول سیاسي جنگونه اسلامي حکومت ولې نافذ نه شو زمونږ وطن باندې لا ودرس د روسانو د يرغل او د امریکانو د يرغل افغانستان کې شرعي فرق څه شي دی ښه شرعي اړخ او شریعت ګوره دواړه راغلي و یرغل کړي دواړه وژنې وکړي دواړه قتلونه وکړله دواړه د افغانستان په ولس باندې د افغانستان د ولس دې جواب درکوم که چېرته د افغانستان دغه مجاهدین صاحبان چې ورته ویل چې نن امریکانو سره ولاړ دي چې دیو جهاد د چا لاندې کړی نه وي نو افغانستان به نن یو دولت به اسلامي حکومت به على دنیا باندې به حکومت کوله لکن دیو جهادونه مقصود بالذات الله د پاره نو اعلی کلمات الله هغه کوم خلکو چې کړی دی هغه نیت پورې دی وکړه زما وروره وکړه انما الاعمال بالنیات زه وایم چې کوم خلکو چې قربانیان ورکړي دي هغه الله د پاره دي او کوم خلکو چې پیسو د پاره نن امریکایانو سره ولاړ دي نن چې څنګه مولا برادر چې مولوی منصور داد الله بولي زما ورور زما خبرې لغوت ده دلته خبرې علمي بحث خبر اوره او علمي بحث نظر جواب نه خلاصيږي چې څو پويږي نه مقرر محترم تاسو خو جواب ته پریږدئ چې هغه مولوي صاحب محترم ته خبر اوره اوروجانا یو هغه جامع ازهر والا صاحب وکیل کچرته افغانستان جهاد د هغه د پاراشي څورته وای الای کلمت الله د پاراشي قسم په الله د سلو پنځم کال باندې به ټول افغانستان په فتح شوی او قرباني زما خپل لس کاله زه ورجانه لس کاله دي مجاهدینو سره اوس دی وخت تیر کړه خو مقصود چې دلته قتل والد افغانانو ما خپل سترګو حالت لیدلې تا خو چې طالبانو سره پاتې شوی نه مولوی کبیر مې ولیدل چې پاکستان کې د آی سی په کونه کې هغه کېدو امنوتو او دا بل ته لوړه وکړه زه اخري خبره کوم دلته امریکایانو سره اتفاق وکړو چې امریکایانو سره اتفاق او راځي د حکومت سره یو ځای دغه مقصود زما خبره ده بس ته اوس زه درته وایم کنه دغه مجاهدینو جګړې یا د دوی خپل اختلافات چې دا د خپل د افغانانو ترمنځ مشکل دی او ستونزه ده وکم د دغه جګړې آیا دا د سیاسي شریک خبر کوم سیاسي خبرې تاسو نه کوم دغه جګړې دا د خبر اوره چې سیاسي خبرې نه کوي کنه اول داسې سوالات او کذب جواب درکوم ته چې افغانستان کې دا کفار سره ودیدل بالکل دا کفر د خزر قیمت الله سره دی لکه څنګه چې ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض عباس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نیولو دغه فیصله موږ اګور ظاهري شریعت ظاهره ته ګوري په باطن باندې الله جل جلاله خبر دي او عقیدوي منافقین چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم عاصم یو ملت ټول صبر وکړي مایک بند کړئ وطن صاحب یو حنیفي صاحب وچا د ما سوال تر ورسېدې ته شیشه ظاهر ته ګوري صحیح ده پکتیوال سبت خو حضرت پرېزیدنت مولوی صاحب څخه کوم او دې پرېزیدنت یو لفظ دی ولا که پرېزیدنت په خپل دلته ویلي چې شر ظاهر ته ګوري ولی مولا محمد عمر ځان حاضر او وکاله پاچا او شر ظاهر ته ګوري دا چې خو څه وکړه په دې سره د پښتنه تاسو جواب حنیفي صاحب تا په خپل ویلي دي دلته چې شر ظاهر ته ګوري بحث وکړه خپل سوال جواب ته یو عالم حنیفي صاحب شر تا په خپل خونه دا اقرار کړی چې شر ظاهر ته ګوري ولی مولا محمد عمر ځان حاضر او حنفي صاحب عاصم صاحب دا د ما سوال جواب راکړي دا د ما سوال جواب راکړي د خپل ویلي د خپل خلو ویلي چې شر ظاهر ته ګوري ولی مولا محمد عمر ځان حاضر او شمس زه حنفي صاحب نه یو اعتراض کوم خو لما سمع پرېږدم پکتیوال صاحب څخه پرېږدم عاصم صاحب ما ته زما د سوال جواب راکړي حنیفي صاحب تا اوس په خپل خلو ویلي چې شر ظاهر ته ګوري ولی مولا محمد عمر ځان حاضر او زه هم بالکل مولا محمد عمر په نوم سړی نو ځان ولې نه حاضر او سیده نو تمام ولا حضرت نو ولې یو کال په ما باندې د دروغ او پاچا مسلط کړي ما در باندې وکړه نو ما پرېږدم ولا حنیفي صاحب ګوري تا په خپل یو عالم ولې تاسو نه کته خان یوسف پرېږده ما لایف د ما له ما سره وجه خان یوسف واک نه لري دلته عاصم صاحب سره به بالکل غږیږي زه غلای ناستو ما دي تاسو دواړو په کار کې کار نه در لرلای ته مسلمان یو عالم په خپل خلدي ویلي چې شر ظاهر ته ګوري آیا د ما دا سوال غلط ته صحیح ده چې مولا محمد عمر ځان ولې نه حاضر او چې شر ظاهر ته ګوري
مهرباني وکړه. زه به تاسو سوال در جواب کوم. ولا زه د اسیم صاحب طرف له موضوع خلاص اول ډیر مهم ما موضوع سوال جواب راکړه که تعلیم یې اول زما د سوال جواب راکړه. او خان اسیم صاحب دوه کې زه به جواب درکړم. تاسو اول به زما د سوال جواب راکړه حنیفي صاحب او تی بوتی بنغه کوي. تعلیم په قران خبره په حدیث خبره په خپل خلد ویل شي شرع ظاهر ته ګوري. ولی مولا محمد ځان نه حاضر او د شرعي نظام دعوی کړو. ګوره پکتاوال صاحب کتیر داسې ګډوډي سي خو بیا خوند کې ګډوډي نه ده. زه غلې ناستم د تعلق له دا لفظ راوت چې شرع ظاهر ته خپل سوال جواب د اسیم صاحب سره خلاص کوم بیا به تاسو جواب درکړم. یو سره ته ورسته خبرې کوي یو به ته د سوال جواب راکړي. ته به اول زما د سوال جواب راکړې چې کومه خبره راکړې خپل خبره وایي. خبره ورته هاشم صاحب ولا کدا حنیفي ز خبرې ته پرېږدم. دی به زما د سوال جواب راکړي بیا به د تاسو سره مخاطب کیږي. حنیفي جواب ورکړه دا مولانا اسیم صاحب ګوره تاسو سره سوال جواب کوم. دا سوال خلاص ما ته د خپل د موضوع سره خلاص کوم چې د کار سره موالات زه خبرې هم ستته زه خبرې هم ستته نه تشتم جوړه کړه چې نه تخدي ما اسانه سوال ما اسانه سوال ما جواب شوی ما الموالات بل سوال نه کی پیدا کیږي. تا خپل زه غلې ناشته مور انفي صاحب ما د تاسو دوه خبرو کې اسم داخلت نه کاوه چې د تعلق له دار راوتل چې شرع ظاهر ته ګوري. تا اسیم صاحب ته دغه شی ویلي چې شرع ظاهر ته ګوري. ولی مولا محمد عمر ځان مهرباني زه چې تاسو سوال در جواب کوم په دې کې ډایرکټ بل سوال پیدا کیږي. برابر بس ما د اسیم صاحب هغه سوال جواب شروع کړی دغه برابر پرېږده. ما ته جواب راکړه چې د ما دا سوال غلط تک صحیح ده چې د تا شرع ظاهر ته ګوري. چې دا ما کوم سوال کړی دی جواب راکړه خپل شرع ظاهر ته ګوري. زه هم چې ځان ولې نه حاضر او د شرعي نظام دعوی کړي و زه نه منم چې مولا محمد عمر وکړو د شرعي نظام دعوی کړي و ځان ولې نه حاضر او زه بیا دام نه منم. ته حق نه لري چې سره خبرې وکړي. ته حق نه لري. بشیر صاحب ستا جواب خو ما درکو چې موالات د کفار سره کوم درته یو سوال کوم. بشیر صاحب اسیم صاحب سره موضوع د موالات ډیر مهم. اسیم صاحب سره نه اسیم صاحب سره بنا ځګه بشیر صاحب اسیم صاحب سره بل لري اسیم صاحب سره ما جواب سره سوال جواب ته ما د سوال جواب نه پکتیاوال تبدیل یو حنفي صاحب یو جواب ورکوم د موالات سوال کړی د مختصر جواب ورکوم. دا موضوع تاسو در جواب کوم. حنفي صاحب وکیده خبره ورته یو سوال کړی دی بیا والله علم پکتیاوال صاحب د پریدي مام زمزم نور نا وخت د ما 2 بجې کېدو کې دي. زه درته وایم تا موالات سوال کړی دی. زه یو تانه پوښتنه کوم آیا د پاکستان علما چې څومره پاکستان د ناس دي او دیو پاسیږي نه د کفارو مقابله کې آیا دا کافران دي که مسلمانان؟ جامع ازهر کې چې دومره علما ناس دي دیو کفارو په خلاف نه پاسیږي دا کافر دي که مسلمان؟ چرته دی هغه کې چې څورته نور عربي دنیا کې چې دومره علما دي او حکومتونه باندې خروج نه کوي دا کافر دي کنه؟ او افغانستان کې افغانستان خبره خلاص شوې ده په قطر کې دیو سره دوستی کړې ده. د دې جواب غواړم د دې جواب مستعد ده. دومره مختصر سوال او مختصر جواب ده خبره ده. او یا به ټول دنیا ته کافر وي او خلیب 15 علما یې په قندار کې یا زابل کې یا قندار کې دغه ټول علما د دنیا اهل سنت جماعت کې کوم غسل سوال وکړه. تاسو اواز ما ته قطه وصل لته یو ځل بیرته سوال وکړه. څنګه سوال وکړي سوال مې ده حنفي صاحب بس مهرباني مولانا حنفي صاحب سوال مې ده تاسو کوم سوال وکړو چې الموالات د کفار سره چی شه ده دا خصوصا چې جواب راکړي چې او ما درته جواب درکړی د مختصر ممتحنه یعنی سم مختصر جواب دا سم مختصر جواب دا چې واضح شي چې د حکم کې د کافرانو دی په وجود کې اوس وکړه زه درنه دا سوال کوم د پاکستان علما شیخ تقی عثماني صاحب چې ټول فتواګانې تاسو داغي نقلوي دا خاصه علما دیوبند ولا چې افغانستان کې دي څومره چې دي زه د ټول سره نقلوم زما شخصي دا زه د ټول سره نقلوم وکړه دي ته کافر وایي که مسلمانان مولانا عبدالرحمن د علماء دي دا خو سیاسيان دي. سمیع الحق مدرسه کې چې کال کې زر کسان نم ډیر فارغيږي زر طالبان د افغانستان دا کافر دي که مسلمانان افغانان او پاکستاني فارغيږي او حال دا چې دیو ټول استادان حکومت سره ولاړ دي کلکه باندې او دی باندې تر دې حد پورې چې وایي چې حکیم الله دي کې جهاد اعلان وکړي دی ورته خوارج ویلي خروج عن الحكام ویلي هم دغه ستا چې جامع ازهر کې سبق ویلي د مصر کې مصر علما چې څومره دي سلفيان غير السلفيان همدارنګه احناف غیر احناف دا کفار دي که مسلمانان سوري علما چې څومره دي عرب ممالک چې څومره علما دا مسلمانان دي که کافر مسلمانان دي جواب غواړم. من دخل في الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين
یو څوک چې یقینا په اسلام کې داخل شوی تاسو چې صراحتا د کفر الفاظ چا سنی اوریدل شوی هغه باندې سړی د کفر فتوا نه لګولې او بدای د کفر فتوا لګول خدای حق زما نه دا خو د محکمې حق دی اوکې زما حق فقط د کفر ښکارا کوم دی یو عالم حق د کفر ښکارا کوم. اوس زما خبره ولا دي مختصر جواب کوم د دې علماء غیر د پاکستان د دې ټول علماء د فیصله د افغانستان کې د جهاد چې د خروج عن الحكام د تسویه دي اوس عشا بس اوس دا شبه استشتیکه بالکل دا وش نقطه د اشترالی دي اوس به مشتري دي تراسو يبلغ د یو باچا یا د نظام یا د حکومت یا امارت یا خلافت فقهي اصطلاح باندې مشتري توایو دا غیر مشروعیت لپاره دلایل شي دي اوس چې امریکا رااله پر افغانستان باندې حمله وکړه دلته خو يرغل دی او دا شریف حکم دی لکه چاور کړی دی چاور کړی دی اور چټی لګیای خبر وره چاور کړی دی امریکا حنفي څه تاسو مې حنفي څه ورجنه تاسو مې بحث ته دا مشروعیت ختم شوی دی کله چې دوحي غن روستا معاهدین روستا اواز پته کیږي څنګه دا مشروعیت ختم شوی دی دوحي کانفرنس باندې دوحي معاهدي باندې دا مشروعیت ختم شوی دی ته وی چې ولی سوال کې زب جواب درکوم आवाज مرضی आवाज مرضی کمزور دی ملا سما او تا خبرې کو هغه پرېږده ها زویما مشروعیت د توحید هغه سره ختم شوی دی وجه دا ده اوله خو یله کوم چې ما ملا صاحب خبرې ته پرېږدي تاسو غوږ ونیسئ وړي فقط आवाज مرضی تا आवाज نه راځي اوس زما आवाज درځي اوس راځي او همداسې اول خو یله کوم چې دوی دي کې ما ملا صاحب خبرې ته پرېږدي ما ملا صاحب خبرې کو تاسو غوږ ونیسئ کوم ملا زبو د دومره وګورې ته نو راغلی ته ما سره لږ بحث وکړه زه تا نه ته پوښتنه کوم یو دکا ته نه زه مهرباني کوم وروره ته ما سره بحث وکړه غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه غوږ نیسي که نه اوس تاسو خپل اورئ بل نه اورئ غوږ ونیسه خبرې ته ته د محکوم افغانستان غوږ ونیسه ته چې غوږ ونیسي که نه کته کومه دی ورباندې زه دې پرېږدم ته ما سره بحث وکړه زه تا نه دوه پوښتنې درنه کوم یو دکا دوه خبرو ته غوږ نیسي که نه غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه وره انسان یې که چې جواب ورکړه غوږ ونیسه خبرې سوال وکړه جواب درکوم سوال کوم جواب راکړه څنګه چې غوږ ونیسه خبرې ته زه تا نه یو سوال کوم زه تا نه یو دوه سوالونه کوم جواب راکوه وره خبرې دې په یک انسان یې که څه شی خو غوږ ونیسه خبرې چې نه راغلی کته که یو بل دې سړي به چای به راواخلو دلته سټوډیو ده دلته ټول حق لري کته که حنیفي صاحب زه تا نه یو دوه سوالونه کوم خان یوسف ما ته پرېږده یو دوه دقیقې زه صاحب مولانا اسلام صاحب ته ولاړې که دلیه شته هغه هم شته بیا به ګوره لایف نه ختمېږي نه کوره پیسې ورباندې زه ما ته یو دوه دقیقې وخت راکړه ما سره بحث وکړه زه ته څه چې وایي چې افغانستان اشغال دی یو دقیقه ته چې وایي چې افغانستان اشغال دی صحیح ده یو لحظه چې اسلام صاحب ذکر نه زه دا خبرو سره خلاص کمره ته راځم نه ځي انداز زه زه غواړم نه ځي اور ته ولې ځان خلاصوي مولانا اسلام صاحب وګونی څه خبره ده نه ځي انداز زه غواړم درته بیرته زه غواړم مشکل نشته ده افغانستان ته وایي چې اشغال دی کفار غلي کنه باوجان من اوس مریږي زما دغه مولانا اسلام صاحب زیره لګي کومه ته پرېږده وکنه باوجان من اوس مریږي اوزم باوجان اوزم هغه دا انټرنیټ نه پیغام څه هغه شو خراب شي خیر له خاني سو خراب شي پروا نه کوي زه حنیفي صاحب ته نه سوال کوم حنیفي صاحب زاده صاحب یو دقه باوجان اوزم قسم دې چې ايوه ايوه صحیح شي ولې دته به قاسم صاحب مولانا صاحب یو دوه دقیقې د حنیفي ما ته پرېږده زه دنه مختصر یو دوه سوالونه کوم تاسو وایئ چې افغانستان اشغال دی سمه ده د محکوم افغانستان تر ټکه پورې دا خاوره تاسو د افغانستان بولئ که نه د پېښور د کوټه او دغسې د اټکه پورې د موږ خاوره چې تاسو د افغانستان یې څه ګڼئ که نه زازي صاحب ستا आवाज قطع وصل کیږي زه نه پوهېږم چې ستا په انټرنیټ کې مشکل دی که زما په انټرنیټ کې مشکل دی ما دا وویلې چې د مونږ خاوره خو د مونږ حدود خو پخوا اصل کله وړاندې د هندوستان سره و په اټک پل باندې د مونږ بیرغ و هلته د مونږ سرحد و دغه پاکستان خو انګریزانو جوړ کو آیا د محکوم افغانستان پېښور کوټه تر اټکه بسینه پورې دا خاوره تاسو د افغانستان ګڼئ او که نه مشکل دی که زما په انټرنیټ کې زما ودرې یو دقیقه زه به ورته ویم زاده صاحب یو دقیقه انبي صاحب زما غږ اوس اوري زما غږ اوري زما غږ درځي الو دا غي انټرنیټ کمزور او هغه لاړو
خبره اورئ زما السلام علیکم زم کوم عالم راشي خیر پروا نه کوي خو زما دیونه درې سوالات دي مهم ګوره دا حقیقت دی دیو امیر ته خپل ځان امیر ته امیر المؤمنین لقب ورکړي دی کوی ټکی نه ګوره زه د ملازم اتحاد د کوی نه شروع کی مونږ ورسره کیږو مخکې مو ورسره کله چې مغداریان او د پاکستان طرفداري کڅوک وایي چې مال خودل نه شي زه درته واضح دلیل دا قسم خو زه قسم خورم او کزینم ورته خیم دلار دي شي په خبرته دویم سوال زما دا دیونه چې کله چې دیو افغانستان کې امریکایانو سره قطر کې معاهده وکړه قطر معاهده سره د دې جهاد مشروعیت ختم دي وجه دا د دیو مولا برادر اولنې لکیره کې دالي کلی دي چې افغانستان بچا خلاف نه استعماليږي دی مقصد دا شو چې پاکستان یا په بل ملک مسلمانانو باندې ظلم رواني منګه بغد نه پورته کوو دیو اقوام متحده معاهده د امریکایانو اومنله چې کله اومنله د دې په قانون کې د قران سنت خلاف راغی نو قران سنت خلاف راغی بیا اشرف غنی ته لاړ شي کنه اشرف غنی قانون ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ورته ویل کیږي چې تاسو ورته به اصلاح وکړئ بالکل مولوی صاحب نه کوم سوال لري دلته بل راغله ده دریم زما سوال د دیونه دریم سوال دا چې دیو چې سونه سبقونه وای د دیو علما د پاکستان عالمانو نه خپل استادانو تقلید دیو کې د تقی عثماني صاحب د پاکستان حکومت بالکل متفق دي چې هغه کې کفري قانون نیم کفري قانون دي الحمدلله زمونږ افغانستان خلا هدايه د کتابونو قضا کې شریعت کې ټول قضا ویل کیږي هم د دیو کتابونو د احناف کتابونو ویل کیږي او زمونږ کتابونه دي قران سنت ویل کیږي پاکستان کې سره ټول لاټ نکالي جج قانون ویل کیږي نو دغه زما د درې اعتراضات دي جواب راکو تسلی جواب بالکل کنځلي ضرورت نشته علمي جواب دی بل ملګری دا خبره کړو چې الولا والبراء چې چا سره ودریدل کفار سره ودریدل زم کفار سره داسې ودریدل کې اغه سره تعاون کول په کفر باندې دا کفر دی او کچرته نه داسې ضرورت یا چې دا زړه به الله خبري ځکه عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسلمانو خو ویل یا رسول الله زه مسلمان یم زړه کې مسلمان یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دا وکړه زه دا ویم نن سبا چې مخکې خبره پرې ده کله چې مشروع تصور ته وای قطر هغه کې دیو معاهده وکړه د دیو مشروعیت ختم شوی ده ځکه د دیو چې سبا نه جهاد شروع کړو چې زمونږ د میلمانه راغلي د عرب اوس وای هغه عرب زمونږ دښمنان دي نو دا اتلس کاله چې دا جهاد وشو دا څو لکه خلک شهیدان شو د دې زموار بسو کې دا زما پخوانی اعتراضات دي او اکثر وخت نه لرم چې زه تاسو سره لایف راشم عاصم صاحب محترمه السلام علیکم وعلیکم السلام عاصم صاحب محترمه تاسو چې بحث کوي وګوره اولا خو وطن دوست زازي صاحب پکتیاوال صاحب هغه حق نه لري چې یو عالم تاسو سره بحث کوي هغه راځي په بحث کې راځي په مباحثه کې راځي عاصم سے معلم نے تعلیم نے اور شیطانی اور پاک بدر توای تاسو د الله توای عاصم سے په موږ بیا دې ساتلې دې په کاتلې دې یو د نسوارو اجازه دې شمس دې یو صبر وکي یو ملت صبر وکي ټول یو ملت غوښونی ستې یو ملت ته یو ملت غوښونی سې بیا شمس پکتیاوال کنځاوي کوي ما نه مداخلت کړی نه مې وروره پاسم صاحب دی انفي صاحب خبره کې کار ولرلای زه غلای نه کومه کار ولرلای تبل بس خونی سو جاهلانو تاسو ځان تعلیمانی ای مال تکار کی ورولاره سی حنفي صاحب په خپل خلود او ویلی سی شر ظاهر ته ګول ما ورته ویلی سی دا یو میاست کیږي سی ما دغه سوال کړی ته ما ته وایې سی شر ظاهر ته ګوري نو مولا محمد عمر د شرعي نظام داوا کړی و ولی ځان حاضر او ما دغه مداخلت کړی نو کوم کفر غدولای نه می چاته توهین کړی تاسو دلته ګوري منافقت مکوي ما سیم صاحب او حنفي صاحب خپل باست سره پریشو ما صرف هغه نقطه کې پیدا کړه چې حنفي صاحب ویلي چې شر ظاهر ته ګوري ما ورته ویل چې ما دي سوال جواب را کما په دایو میاست کیږي سوال می کړی چې شر ظاهر ته ګوري زو یا ما شي شرعي نظام داوا چا کړي هغه ځان په خپل ولینه حاضرای بالکل ته جواب را کوم مهرباني وکړه وګوره زستا جواب ته نه راغلی زه د عاصم صاحب نه راغلی په ما انتقاد مکه ووره راشد ما جواب نه لري انتقاد ولې راغلی په دغه باندې وګوره د دوه عالمان دي عالم تعلیم سره خبرې کوي تخپل ما کوم عالم ته توهین کړی دا عالم طویل د استباحي احترام عاصم صاحب لا حول ولا قوه الا بالله ما حنفي صاحب ته ویل چې حنفي صاحب به احترامي مې ورته کړې بد خبره مې ورته کړې غلای ناس نو مشاهد ما جواب راکړه ته نو ولې زستا جواب نه درکول اوس ما خو ته چې ما عاصم وجونیسا ګوري تاسو منافقت مکوئ زما ما نن ستا خبري هغه په منافق هغه کې اوریدلې دي ما د پارتیسیپان سره سیناس پیته هغه سره شاوري د لزان اوره امیر المؤمنین جوړ کړی ما ته تاسو اسلامیت معلوم ده تاسو افغانیت معلوم ده تاسو هغه کلمې ما ته معلومې دي چې مسلمان باندې چاړو کوي او الله اکبر چې په وایي
زه تاسو کلک په تاسو باندې تاسو کفر دلته ثابتوم چې تاسو کفار شمس یو ملت مال کړی دی څه اعتراضات دي خیر دی لکه هغه تاسو ما انتقاد ما کوه یغه دلته خبره وکړه حنیفي صاحب خبره وکړه عاصم صاحب یو ملت حنیفي صاحب دلته عاصم صاحب او حنیفي صاحب خبرې کولې زه غلای ناستو موروره یغه په یغه دغه خبره کې وکړه چې اشاره ظاهر ته ګوري ما مداخلت کې ورکو چې وروره دا سوال یو میاست کیږي چې ما کړی دا نو بیا خو ماته معلومه شوه چې ما سوال په حق ده جواب یې راکړه تیم راکړه ملا عمر دې راکړي هیبتي دې راکړي برادر دې راکړي ستانګزی دې راکړي حنیفي دې راکړي کوم سوال غلط عاصم صاحب ته وایي چې پکتیاواله ول به خو چې بعد ګردا سوال وکړي دا سوال دې ناروا ده خبره واوري دا افهام او تفهیم دی یو بل ملګری ذهن خلاصول ک احسان ورول ک دا حنفي صاحب جواب صحیح وي مونږ منو ور سره ځکه زمونږ هغه د ثورت علمي خبرې دي او شمس په خپل اعتراضات لري دی خپل هغه د ثورت د میډیا د اعتراض بم کوي دی حق دی کې به خبرې نه کو خو پاتې شو احسان صاحب استا کې اعتراضات وي ز ما سره علم وي غیب جواب درکم ک علم منوي ان شاء الله ولذيذ استا خبره به حقي منما یو درې ملته در سره دي سلور ملته ډیر نه ډیر ځکه نور نا وخت دی زمونږ بیا بس سهار موز وخت راځي سلور بجې زمونږ سلور نیم بجې اذان کیږي عاصم صاحب محترم کدا سی وی چې دلته په دادری ملت کې د دې خو او دا خو خبرې وسی هغه افهام او تفهیم هم پاتېږي یو څوک حد اقل د دې د مشتي د خبرو څخه یو زره نفع واغو ته نه رسیږي خبره عاصم اعتراض وکړه نه سره جواب راکړه بیا که چرته هغه شخصي وزارت رابطه وکړه عاصم صاحب محترم زه وستا نمبر هم نه لرم چې زه وستا سره رابطه وکم ستا سره په خصوصي کنيزه دلته نه راته ما په خصوصي ته زنګ ولا وای مشکل سره به هم خصوصي اعتراض وکړه خبره وره مولوی صاحب د دې ما خبره وکړه کوم اعتراض چې انا سره جواب زه ستانه پښتنه کوم وډوینه سره اصل زما پښتنه ده چې ستاسو د فکر او مفکوري بعض انسانان البته زه ټول غیر مقلدین نشم دغه کسان اولا زه تاسو ته وایم د یو کتاب د پنام د توحید چې خبره ورته تقلید او غیر تقلید تقلید او غیر تقلید بحث بالکل نه ما کوم علماء نه دا خبره بالکل اکثر علماء د افغانستان مقلدین دي او تاسو مشرکین بولئ تاسو مشرکین بولئ خبره محترم ولا خبره دا دروغ ویلې دا تهمت ولا دا دروغ وګوره دغه د پکتیاوال هر ځای چې راځي زستا سره ستا په کتابونو ستا سره ځای وګوره ته د افغانستان د مذهب مفکورین نه عاصم صاحب محترم دا ته د احترام پکتیاوال ګوري پکتیاوال ما یاد پکتیاوال د پکتیاوال پکتیاوال کومه ناروا ته ما ثابت کړ ما ته ویایا چې پکتیاوال چې خبره دي ناروا ده مولوی احسان الله صاحب دلته په پاکستان کې غیر مقلدینو سونه چې افغانانو تاسو را بیعت کړی ولې ته اعتراض کوي اسې ځان نه لګای دا دروغ ویل او زه اول غیر مقلد ایمانه دا درته چا ویل چې غیر مقلدي دا دروغ ویل ځکه دا وایم چې بحث کوم شی باندې بحث وي هغه بحث وکړه تقلید او غیر تقلید اصل ستا مشکل وګوره اصل ستا مشکل د امارت اسلامي سره د اصل بحث مو وګور زه ته خو سره پوهیږو چې د تقلید مسله او احسان الله صاحب ما لس کاله امارت سره تیر کړی دي دروغ بنوای لس کاله ته وایم چې ته مقلد یې بالکل مقلد ما لس کاله امارت سره تیر کړی دي والله لازم من رهر امام ابو حنیفه رحمه الله چې ابو منصور ماتوریدی مانی ابو منصور ماتوریدی مانی بالکل منم هغه کسان چې هغه ته اهل بدع وایي او دغه بدعتي وایي او د دیوبند علما او ته دوی د بدعت لار باندې هغه باندې ستاسو فتوا ده چاله سوق بدعت وایي چې څوک ابو منصور ماتوریدی ته گمراه وایي هغه ته فتوا ده ستا په نظر چې څوک هغه ته گمراه وایي ابو منصور ماتوریدی گمراه هغه خپل اسماء او صفات ورونه سره خپل نظر هغه اسماء او صفات کې هغه یو حسب ته مولوی صاحب زده ته چې تمام باندې چې باز کې یو آزاد مباحثه ته وګوره عاصم صاحب محترمه ته چې راځي راسه زب لایف جوړ کم 15 دقیقې به خبرې کوي 15 دقیقې به خبرې کوم چې زما د خلکو د مسلمانانو سر خلاصي خان یوسف صاحب محترم سر خلاصي د پکتیاوال سر خلاصي د بل سر خلاصي دلته چې هر یو دلته راځي هر یو راسي ځان ته قاضي سي ځان ته مفتي سي وګوره محترمه دا یو طالب العلم ګر کړي و یو طالب چې په هیڅ نه پوهیږي تر اوسه په مبتدا او خبر نه دی خبر
دروس په ضربه نه دی خبر یو ما پرې د خان یوسف مولوي صاحب احسان الله زما د دلته بحث در سره نه علمي بحث نه ده که علمي بحث کې بیا شخصي کې راشه بیا بحث در سره وکم زما بحث دا دی چې امارت اسلامي باندې زما کومې ملاحظې دي هغې جواب راکړه نورې خبرې پرېږده اول ملاحظه مې دا دی امیر المؤمنین تاسو لقب ورکوئ زه در سره موافق نه یم که امیر المؤمنین لقب ورکوئ او حقیقي لقب ورکوئ کویټه کې اوسېږي کویټه نه جهاد شروع کړئ زه در سره موافق خبره دې ومنله دویمه خبره ستا مشروعیت جهاد له مشروعیت ستا کله چې معاهده دې کړې ده ختم شوی دی ځکه چې ته افغانستان کې وایې چې دلته به دا بچا خلاف نه استعمالېږي سبا ورځ که چېرته جهاد شروع شي په هغه کې څه ورته وایي یا ظلم وشي په پاکستان یا نور ملکونو کې ګاونډي ملکونو کې یا سعودي عرب کې ته ورسره اقوام متحدې ته لاس نه تړلی هغې کې ته تعاون نشي کولی زما دا بحث د دې جواب اتقان جواب راکړه زه در سره منم دویمه خبره ته وایي چې امارت سره زما سره مشکل نه دی 10 کاله ما تېر کړي چې ما خطایانې ستا مشران ما لیدلي دي په پېښور کې کویټه کې دونه بلد نه یم او زه یو مثال مې درته ویلی چې کویټه کې زه اسپتال کې خټک اسپتال دا ټول ستاسو بیماران هغه کېږي او انګرېز یې بره ولاړي ولې منکر کېږي 10 کاله مې تېر کړي دي چې ننګرهار کې سره مجاهد وونه زه ورسره وم په هغه کې پکتیکا کې په منګړتۍ کې سره مجاهدونه زموږ ملګري شهیدان شوي دي ولې زما باندې صفا نه وي انګوره ډکې څوک سره مجاهدین ستا دا نن چې امارت والا وپټو چېرته په کراچي کې مدرسو کې یا بنګلور کې نن په هغه کې ناست دي قطر کې موږ قربانیان الحمدلله ورکړي دي زما چغه واله چې زموږ خپلوان شهیدان شوي دي او ملګري هم شهیدان شوي دي مدرسې ملګري هم چې یو نه سلو پورې درته ښیم کونړ خاص کې همدغسې 100 کسان درته نوم باندې یادوم شهیدان شوي دي زه دا مشکل نه لرم اوس مشکل تا سره لرم اوس مشکل دا لرم چې هسې بس هغه کې اوبه مه بوځئ څه ورته وایي په پښتو ماله سم نه راځي خو هغه کې اوبه مه بوځئ هسې هوایي خلک مه غولوئ نور قتلونه بس کوئ که وایي چې قتلونه کوو ته خپل چې چا مقلد یې علماء دیوبند د انډیا نه ونیسه دا ټول حکومتونو سره ولاړ دي تم ودرېږه زما دا اعتراضات دي نور تقلید او غیر تقلید دا بحث کې بیا ما سره شخصي کې راشه زه به در سره بحث وکړم او دې دپاره علما بیل ناست دي په پاکستان او افغانستان کې دې عربو کې نشته خو زموږ دا فکر هم په پاکستان او افغانستان کې دی نور دا بحث در سره نه کوم مولوي احسان صاحب او تا ویل چې مبتلا او خبر نه تم خبر نه راته یو عبارت صحیح ووایه اوس درته حدیث پوښتنه کوم یا ما نه وکړه چې عربي وویل شي راشه عربي کې بحث کوو بیا کولی شي عاصم صاحب بل ځای به وګوره زه او ته سبا شپې ته ما ستا سره واده د زه به لایف جوړوم او 15 دقیقې وګوره د دا خلکو مخ ته د 1500 نفر ما وګوره دلته راځه 15 دقیقې صرف وخت تر کوم 15 دقیقې په ماته ورته کې یو خبره ستا په خبره مې آلته بس ما اوسه مبتدا او خبر معلوم مولوی احسان صاحب یو منټ هله کوم مولوی احسان صاحب کدل تر اتلای شي دا د عاصم صاحب خپل سټوډیو دا ته د مولوی احسان صاحب باندې خپل لایو ما چلاوا تاسو منافقت ماته معلوم ده دل تر اسه د نر غوندي 3 ساعته وخت لري یو ساعت خبري وکړ نیم ساعت مولوی احسان صاحب ته ورکړه دل تر اتلای شي سټوډیو دا زما سره ما ده عاصم صاحب ته تورین شي درتلای ولی انجنیر نور لما سره باسو کو سبا سټوډیو خلاص کړه بابل مل غلام د جمال غلام دا هغه د مبارز ابل د مبارز ورور چې کوم یو د اوس ته ګوره خان یوسف صاحب او دا ملګری مولوی احسان صاحب زه که ژوندو زه دلته لارې بندي زه تللی وم مدینې منوره کې زموږ یو ملګری افغاني کرونا وایرس نښه شوی هغې ملاقات لیدلی اوس لاره کې یم کله چې انشاءالله العزیز ما سره وخت میلاو شو ستاسو لایف ته مولوی احسان الله دا جبه نه کوم بیا به وایي چې بیا دلته دیو ماله پته ده درو اوسې کوم خبره تقلید او غیر تقلید شروع وکړه زه څه کې لګیا وم دې څه کې لګیا زه خریب بحث ته راغلم دلته یو ملاګې شانتي یو اسې ګډې آیاتونه ویلې آیات په مقصد باندې نه پوهېدو دې کې یو عالم اوس چې لاړو حنفي صاحب ماشاءالله هغه ورسره څه ورته وایي علمي استعداد یو مولوی احسان صاحب مال پته نه لګي یو دی کې سعید صاحب ښه علمي استعداد لري ما ډېر ځله بحث کوشش کړی دی ما سره بحث نه دی راغلی یو 3 اعتراضات مې کړي مخکې زړونه حال ته دي جناب عاصم صاحب د دې زړه هغه دي چې داعش شکست وخوړل د زړونو خامخا درد لري چې داعش شکست وخوړل خو دا خبري مشکلات راځي موتات خو معلومیږي نو ان شاء الله بس سره بیا ان شاء الله چرالو بیا ان شاء الله عاصم صاحب دې علم الغیب دا وکي کې مطلب نه عاصم صاحب دې چې کوم ځای مشکلات شروع کیږي عاصم صاحب دې نور نه کوي موږ علم الغیب یو یعنی دا خبر ده د مال خبر ده لس کاله کېږي اته کاله کېږي زه چې دې فتنې خپل منځونو کې لانجې راغلي دي کله چې په وزیرستان کې راغلل ملا نذیر و هغه بیا کویټه کې راغلل بیا ها هلم جره کونړ کې راغلل زه هغه ټیم نه ما قسم په الله ارشي لم هغه ورکړی د مایلو کله چې فتنې ختم شي بالکل هغه زم استا طرفدار حکومت کې ودرېږه زه در سره ولاړ یم یا کویټه پاکستان سره شروع وکړه مایلو دا ګیم دی د وجه نه زه دلته ناست یم لس کاله کېږي والله بالله ثمت الله ما د دې نه بوی لیدلی دی
ما درته ویل 2010 نه چې عرب او پاکستانیانو خبره وکم 2010 نه دی خو مطلب 2010 نه 2010 نه زمونږ جبم پاکستانیانو غونډه اوریدل 2010 نه اوس پورې ما سره دې شي ته لاس نه دی وړل ته څنګه ما باندې اعتراض کې یا احسان الله صاحب دا خو دې بدګماني عاصم صاحب هذا النفر والله انا اعرف اكبر كذاب واكبر منافق انا اعرف هذا من اليوم انا شفته اليوم انا اشوف هذا يجلس مع من اليوم انا اشوف والله العظيم السلام عليكم احسان الله وعليكم السلام ورحمه الله مولوي احسان الله صاحب دري وانا اعتراضات يقول دري وانا كذب اول ویل تقليد وغير تقليد لك ما شيء وما اكبر نصاب يا شيخ قاسم اكبر نصاب هذا انا اعرف استاذ الاحزاب انتفاضه حق رست خلق زي وسم ترداري ما انا بدي مولانا عاصم صاحب خدای درا ولا ابو شعب بلزل دقيقه تليفون وسم غږ د صحیح نه راځي خبر اوري خبر اوري تبارك اوسكارو ما ان شاء الله والعزيز كخان يوسف صباو وقبل صباو بشير احمد حنفي سبب راوله مولي احسان الله مراوله كحق ما سره زما دي قبول کی او کدی سره حق زي قبل وما دا اخري خبره ده او نه دي بيزتي کوم مضمون یو شرط مراد خبر اعتراضات کول ظلم ده ظلم ما کوا بشير احمد سره خبر الحق مولي سالت بولحسه كده تبقى طالبان دي ملاحظات ولا يا پردغه حرکت باندې ملاحظات ولري لیکن پر عمومي مشروعیت تجربه چې د امریکا په وړاندې باندې کیږي پر دې باندې فکر نه کوي چې تاسو ملاحظه ولري دا بشير احمد خبري کوي کنه بشير احمد جهاد نسوق منکري زویم دا کفر دی ښه دا خبره ماته مکوه کوي چې قربانیان دي څور کړی دي الحمدلله چې ما درته ویل چې نوم چې سره د امیر خان متقي و استانګ پیدا نه او د ټول ګډونو کې پټو مولوی کبیر دی موږ په جلالباد کې به دوه ورځې تیرولې دي امریکایانو خلاف اوس ولې را باندې صفاوي دا خبري لایف کې کولم پکار نه الله د پاره کړی دي خو صرف اتقوا مواضع التهمه په ځای زړه وایم خوشاله او مولوی خان صاحب ما باندې الزامات لګول دای کذب توبه دی بس الله نه کذب بیانې وکړه ايوه مولانا عاصم صاحب زما غږ راځي اواز دستاني في صاحب اواز دستا او ما مولانا عاصم صاحب ته مال کچيري مثلا د پر طالبانو باندې نیو کوي یا پر حرکت باندې نیو کوي هغه خو څوک حق لري چې پر چا باندې نیو وکي ځکه امام مالک رحم الله وای كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر هر څوک دې هغه د نیو کې څخه خلاص نه دي لیکن پر عمومي مشروعیت د مبارزه چې هغه د کافر په وړاندې باندې چې امریکا راغله دلته حمله کړې د نظامیه غلط کړې حنیفي صاحب پر دې باندې مسوا پر دې مبارزه باندې نیو کافي کنه کوي چې دا صریح د قران کریم د توسر پر کار کې دي او د ټول مفهوم د سورۃ التوبه د سورۃ الانفال چې دي فکر نه کوي چې لاړې ځو داغي نت هغه ویل چې زلاره کې ماته حنیفي صاحب یو سوال در باندې د حنیفي صاحب هغه بدل جواب او ستاو ویلي ششره ظاهر ته ګوري مهرباني کله سپک خبر وکړه ګور بیا زما وسله درته الله دې نه ضرور الله دې مهرباني وکړي زه انسان یم پکتیاوال یم پنجابی نه یم نو دی ای اس ای غلام یم مهرباني وکړي تاسو ام دي خدای پنجابی تبا کې ام دي خدای د عیسی غلام تبا کې فقط زما سپک خبر وکړه ګور بیا زما ځکه زه رالم دلای ته په دې خاطر باندې چې زه ورن مولوی صاحب بحث وکم فهم ورسره اما مولوی صاحب زلټوما په دې هغه لار کې واغې ماته مخکې نه ویل چې لار کې روانه ما چې زما انټرنیټ هغه شو ثاني صاحب پرېز د حنیفي صاحب ماته د ما د سوال جواب راکړي سوال دا دی چې مثلا ملا صاحب ولي نشکره کړي خلکو ته وکړه او زه به اوس تاسو څخه مثلا زه به مجبور زه شری جواب درکم شریعت کې چې بیعت کیږي د امیر المؤمنین سره او یا د مشر سره یو نقطه بدل ستاسو وایم د امیر المؤمنین د دې مطلب دا نه دي چې دا د ټول مسلمانانو په ټول نړۍ کې دي د طالبانو امیر المؤمنین د امیر المؤمنین دي د مسلمان شریعت کې امارت صغرا وایي امارت صغرا څه معنی امارت صغرا دا معنی چې د خپل هیواد د خپل د حدود مختص دي يعني دا یا خلافت لري ځکه حدود نشته چې سخي المال تاسو علماء ناریدل دي هغه په اسلام کې حدود نشته هغه په اعتبار د دعوت او د عقیدې او په اعتبار د تعاملات او په اعتبار د تجارت او په اعتبار د راکړې ورکړې یعنی شادي کوم علماء نه ما اوریدل دي هغه درواغ ممكن تا فهم غلط کړی زه د سم مالشته هغه درواغ وي تا به کله فهم غلط اخیستی اوس موږ مثلا کولای شو وایو اوس مثلا موږ خلافت عباسي چې درلودي هغه موږ په د خلیج هیوادو کې مصر او ایران او ملتان او دالکو کې لیکن یو د موږ په اندلس کې درلودي او نو د دې معنی دا نه ده چې دواړه غلط صحیح شو مهرباني نو د امیر بیعت دي چې د سر کیږي ایا ضروري دي چې کوچنی یو غټ شزه ونر ګرد وویني امکان یسته نسته
ولي یو منټ خان یوسف سوال ما پې کړی تاسو یو منټ صبر وکړئ که تاسو ورسره غږیږئ بیا زه نه ورسره غږیږم سمه اوس مثلا حضرت ما عمر شی ته غوږ ونیسئ حنیفي صاحب زه به د خپل جواب وکم بیا نه خو تا دلته سوال وکړ حنیفي صاحب چې آیا دا واړو ښځه او نر او پلان او ډینګه مثال به درکړم. مثال حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین سو خو د مدینه څخه بیعت ورسره وکړ یو څه د مکه خلکو آیا د قیصر او د کسرا او د کوفی او د بصری او د فارس او د خراسان او د ملتان او د ټول خلکو د سره بیعت وکړ یا کفایت وي یارانو تاسو وباسم د لپاره مباسم چې مولوی صاحب محترم ته بیرته ځي هغه شیکاغي مته ویلی مو وې زلاره کې ما کوم مریض ته تلو ما هغه مریض لپاره نو تاسو نه هیله کوم لیک سټډیو ته ما راځي کاغه راځي مې دي شي وی ګور چې هغه شته کنه کنه نو سبا ته خو اتمن هغه زما سکه ما ماګنځي سبا زرا غواړم زما ماما ده مشکل نشته ده زه سبا اتمن را غواړم ټول ملایان ته دا وایم چې تاسو راشي هر کله چې راځي او دلته بحث اسلامي کوي هم ز تاسو سره کوي شم چې اگر وغواړم او هم د سی بحث دا نور خلک مړه اخلاق خاني صفه پرز چې حنیفي صاحب ماته یو منټ جواب راکړي دا نور بیا مداخلت کی کوي ماته معلومات سم چې ما سر خلاصي چې زه په غلط یم ما که دا حنیفي صاحب دغه ما سر خلاص مهرباني حنیفي صاحب شاباش ګوره چې زه پوسم شابه چې زه پوسم زه پر غلطه یم زه خو خدای ته ورځم زه خو په خاطر خپل ځان جهنم ته نه اچوم لیونه خو نه دي ما خراب اړ خپل قبر ته نو چې مثلا د حضرت عمر بن الخطاب حضرت ابو بکر د حضرت علي رضی الله عنهم سره بیعت وسو اي بیعت ټول چې په وخت تقریبا د حضرت عمر بن الخطاب عنه د وخت خلافت دي د دوه هیوادو د وسره معادل دي اي هغه ټول سره وکي یا اوس وای نو د بیعت لپاره شرط شي دي وای د بیعت لپاره شرط دی چې حضرت عمر فاروق هغه پټو د شي یا نو پټ نو ولې ملا عمر پټو اوس نو دې جواب دې دی چې کله که تاسو کرو چې لمړنۍ غون اوس ته आवाज صحیح مهرباني زما आवाज راځي پکې ورسره مهرباني आवाज مستا اوس ما راځي بل आवाज مستا حنیفي صاحب आवाज ما اورم یو لحظه ګوره کله کدي تاسو فکر وکړئ کال 1990 کې غالبا یا شپږ خدای من غلطي کړو کله البته کدي فکر یو لوی غونډه جوړ شول د علماو چې هغه کې د طالبانو مشر د دې معنی دا نه چې طالب دفاع کوم البته زه غواړم مفهوم واضح کوم خلکو مهرباني هغه وخت کې د یو غونډه یو وینا وکړه د کني د عامه هم د دې لکه د اوس دنیا رئیس جمهور چې وینا کې د رسول الله د وخت څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا وینا چې وکړه کدي فکر دا وینا لمړی چې هغه آیات د استدلال جن کوي هغه ولا سین الانسان لفی خسر نو ټول چې راغلي کسانو چې په دې کې یوازې په قلم نشته شپانه سو علماء کرام هغه راغلي نور او د هدي ذات راغلي و نو هغه دا وینا وکړه او بیا علماء کرام او ټول چې تاسو قبول یې کستا فکر ستا هغه ریکارډ هم وسته هغه صوت هم وسته یوسف یو ملت صبر وکړي ډیر الهکم ټول دوستان نه الهکم زه دغه نو پیغام دا سوق دي دا ګوره کی ان ډي ځوانان زما لایف دلته روان دي ټول دنیا ته زی اوس کم از کم زر کا سال ته ناز دي لایف کړه زما لایف زه خبر نه زما لایف دی لایف کړه یو نیم در کا سال ته ماته ناز دي دوزه دا لایف بل چیرته روان دي نو پیغام چې شه د ځوانانو چې پریز دی خان یوسف پریز دی هغه د سړي زمن وای خدای به شیر کړي هغه شکه خو هم دا شیر کوي یو نیم زر دلته ناز مهرباني وکړئ پریز دی لایف دلته دی کړه خیانت کړي سره خان یوسف صاحب خیانت کړي لکه یو نیم زر دلته ناز دي یو نیم زر الته ناز دي 3000 شو هغه یو نیم زر چالته ناز دي هغه دا فکر کوي چې اصلي لایف دا ده او دا چې ناز دي دا خو دا پوي دي چې اصلي لایف دا ده مهرباني حنیفي صاحب اوس سوال کوم دي زه وایم چې په وخت کې شمانه علماء کرام او حضور د ډیرو کسانو چې اټکل دغه په زرګونو کسانو سوی خو په وخت اوسړي دقیق نشول درځم بس چې دونه کسان حنیفي صاحب ګوري دا کومه خبرې تاسو کوي دا ماته دلته ډیرو تاسو خو ماشاءالله عالمي په لري ډیرو یو عام خلکو دا خبرې ماته کړې دي زه غواړم چې زیات وخت ضایع نه کړم زه تاسو ته ما چې هغه 15 دای 3000 دای 15000 صحیح شو دا مولا محمد عمر کچېرته د مولا محمد عمر په نوم باندې کوم سړی دلته موجود وو صحیح ده شپه کاله د حاکم په دې افغانستان باندې صرف دغه یو ورځ مهمه نه ده په دې شپه کالو کې سورله سخترونه تیر شو روزي تیر شوه نه چا د اختر په ورځ ولې
نه په کندهار کې نه په کابل کې. اوس که زه داسې ووایم چې زه په کابل کې وم ولې دی کابل ته نه راته، نه په کندهار کې دی نه د چا د اختر په لمانځه کې ولید. شرع ظاهر مني دا تا په خپله سوال کړی چې شرع ظاهر ته ګوري. تاسې دلته یو دلیل پیدا کړی داسې 1500 علماو دا 10,000 ممكن ستا جواب بل کوم زه درکم ممكن زه دا چې تا نه د لیدلی مور الحمدلله یو د اختر مونځ یو هم د جمعې لمونځ مور دغه پسې اقتدا کړې ده. دا چې وس خو ونیسئ تاسې حنیفي صاحب پرېږدئ له ما سره. حنیفي صاحب یو عالم ده او تاسې عالم نه یې تاسې نن ما منافقت لیدلی. حنیفي صاحب ما تر اوسه کوم منافقت نه ده لیدلی. مهرباني به وکړئ تاسې به ځان نه راباندې سپکوئ دلته بیا هم ګورئ بیا زه په خپلو اخلاقو خبرې درسره کوم. تاسې مداخلت مه کوئ او حنیفي صاحب سره پرېږدئ. حنیفي صاحب اواز مې درځي حنیفي صاحب؟ زما راځي ښه ممکن ستا جواب زه بوله کوم درک یو منټ وژونیسئ یو منټ ما سوال ته پرېږدئ. ګورئ 14 لا 12 شپږ کاله وشوه 12 اخترونه تېر شول. دا 12 اخترو کې نه دی چا د اختر په ورځ په لمانځه کې ولید. بیا د امیر المؤمنینو نه دی حج ته راغی نه د کوم هېواد ته سفر وکړو نه کوم د هېواد ولسمشر دلته راغی نه د چېرته کوم سړک جوړ کړ چې چا لیدلی چې دی ریبن کټ کړی یا پیته یې کټ کړی چې دا سړک مولانا ملا محمد عمر کټ کړ. یعنی شرع ظاهر ته ګوري د ولې ځان نه حاضراو چې زه ملا محمد عمر یم یو لس ملته د چیرې په کابل کې لکه مثلا ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني پکتیا ته تللی ده کندهار ته تللی ده وروره مزار ته تللی ده. دی خالي دا د تاسې والا خبره صحیح که نه د ما دا زړګی نه مني. ولې د ما زړګی نه مني چې په کومه ورځ باندې امریکا په افغانستان باندې حمله کوله 2 تیارې د بګرام څخه د پاکستان جګې شوې. زه وایم چې هغه 1400 کسان شاته یادوي هغه یو معلم نه ټول د پاکستان پوځیانو څه ثبوت لري چې هغه افغانانو لا عالمانو کرنل امام دیم ګیره پرېږدي وه ادعا تا کړې ده ادعا تا کړې ده نه څوک چې دعوه کوي ادعا چې دعوه کوي باید ثبوت وړاندې کړي که نه چې دعوه کوي ته باید ثبوت وړاندې کړي چې دا پلان کوي دومره ملایان د پلانکي ولایت څخه تللي دومره له پلانکي ولایت څخه تللي ته دعوه کوي ته ما ته ثبوت وړاندې کړي دا د کوم ولایتو علماو چې دا 1400 زما خپل سوال ودرېږه په خپل سوال ودرېږه چې کوم سوال په ما کوي هغه سوال زه په تا کوم چې د 1400 کسانو علماو ما ته یو ثبوت راکړه چې سل دغه ولایت او سل دغه ولایت او 50 دغه ولایت. مهرباني زه جواب درکوم. دا په سوال کې دوه سوال یو د اول جواب درکوم دا دوم درکوم. دا د سوال اول برخه جواب ممکن دا هم زه درکم چې ته وایې چې ملا صاحب نه راوتی کستا فکري د اوریدونکو شاهدان دي یا به خبر یا د خپل پلروس پښتنه وکي په افغانستان کې په لوی کندهار کې تر ټولو غټه غیربازي چې ده کنه دا په اردو کې ته کشتي وایي چې شورته وایي په فارسی کې ته کشتي وایي چې شورته وایي دا غټه چې جوړېدله دا په ګریش کې جوړېدله. ګریش چې دی دا دغه د کندهار هرات پر لویه لاره باندې د هلمند ته پر دورايي څیرمه دلته پر دغه ځای باندې پروت دي. نو په دې ځای کې به دغه غیربازي کېدله. خپل ملا صاحب د غیربازي ته څو ځله راغلی دی څو ځله یو ځله نه څو ځله راغلی څه ثبوت یې لرې ته کومه ویډیو کومه کسي کوم شي شي دي. بل خبره ده کوم ملا صاحب چې د عکسونو اخیستلو څخه یو څه پریز کوي فقط د ټول ټال دوه عکسه یو ویډیو او دوه عکسه د موجود پریز ولې کوي حنیفي صاحب ولې پریز کوي ولې ویډیو نه جوړولې میډیا ته ځان نشکارو په دې کې اوس دا خو علمي بحث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المصور. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه چا باندې لعنت ولري چې هغه تصویر باسي. یو د دې یو ښه نښه هم دا د ظاهر شاه په وخت کې کدي فکر په د تذکرو کې عکسونه نه لګېدله. یو منټ حنیفي صاحب یو منټ حنیفي صاحب یو منټ صرف یو منټ زه بالکل منم چې ملا محمد عمر ډیر ښه سړی کوو اولاد د میډیا ته ځان حاضراو لای تصویر حرام باله یعنی هغه صرف ملا محمد عمر په سیخ لار روانو ستانګزای دي تصویرانو باسي په غلطه روان ده. ملا برادر د میډیا ته ځان حاضرای د ملا محمد عمر خلاف روان ده. تا دلته خپل تصویر لګولای ته د شرعي نظام خلاف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم فرمان کړی ته دغه خلاف دلته میډیا ته دم ځان حاضر کړی ځان عالم معرفي کړي تصویر دم لګولای او دا کوم خلکو چې نن سبا د اماراتو داوا کړی دا ټول ناروا دي خالي هغه ملا محمد عمر صحیح دي خو دا معنا ده بیا تعالی خبر ته دې جواب دی چې فقه یو برخه فتوا ده یو برخه تقوا ده. مثال اوس ستاسو یو مثال درکوم کېږي
د خلکو د اسانتیا لپاره خلکو ته فتوا ورکول د دې لپاره چې خلک په مشقت او حرج ستونزه کې ونه لويږي او علما دي فتوا ورکړي. د مثال په توګه باندې زموږ ته اوس د علماو ترمنځ د جامعه الازهر چې په کومه مدرسه کې او د دیوبند د علماو چې هغه په هندستان کې هغه مدرسه ده د هغه د دې ترمنځ تر دا اوسه پر دغه تصویر باندې جنجال موجود دی. وای تصویر معتبر دی، وای دا ډیجیټل تصویر معتبر دی که چاپسي معتبر دی. هغه دیوبند والا وای دواړه معتبر دي. ازهر وای چې ډیجیټلی دا په تصویر کې نه راځي و دا ډوناګانی دي او که چاپسي وای کېدای شي تاسو خبره سي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید دي چې چاپسي نو خدا وای پوستکه جرم پیدا کړي، نو چې جرم پیدا کړي دا په تصویر کې راځي. نو وس مثال زوامي الازهر چې وای د دوه معقول رائے ده هغه وای مثلا ډاکټر ذاکر نایک چې دا څومره غټ خدمت کوي په نړۍ کې 200 میلیونه کسان د پروګرام ته کوي. الازهر وای ګوره د خلک ډیره غټه اخستل شي نو چې غټه اخستل شي وای باید تصویر وای باید دا حرام نه کړی وای کی حرام کې نو د دې معنا ده چې خلک په حرام کې واقع کړل نو دا خو ګناه ده. دیوبند بیا وای ګوره ډیر احادیث راغلي دي په دې اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی چې شرط الامر کړی د تصویرونه ما اخلي نو هغه تقوا ده. نو اوس دوه خبرې صحیح دي موږ اوس ټولنې ضرورت دی وای اخلي پروانه کی مناسبه کړي نو ضرورت یعنی غوښونی شي وریم ضرورت وریم یو ګوري وریم ضرورت د غازی غوښونی شي یو ملت حنیفي صاحب یو ملت وخت راکړي د غازی امان الله خان ویډیوګانی تصویران ستا او هغه خو ملامونه غوښونی شي یو ملت د سردار داوود ستا د ګرد پاچیانو ولید مولا محمد عمر یو ملت حنیفي صاحب یو ملت وخت خوراک راځي مهرباني چې څومره پاچیان دي د دوه ټولو هم ویډیوګان شته هم دی چیرې خبرې کړي دي د چیرې مخاطب شوی دي چیرې جلسې کړي دي هغه ویډیوګان هم شته که چیرې په دانون سبا وخت کې دا ویډیو دومره ضروری تصویر دومره ضروری نو مولا محمد عمر خو ګوري دی هیواد ولسمشرو یغه خو باید یو د شی ویډیو جوړ کړي وای لکه دانون سیما سوال پورته کړي او زی هم شر ظاهر ته ګوري دا خو یو د کندهار پاچا خو نو د کندهار والی خو نو کندهاریانو ولید خبره بیا خدای خالد کندهاریانو پاچا دا خو بیا د کابلیانو پاچا خو نو او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کومه تاسو خبره مخ کې وکړه ګوري ټول دنیا لیدلې ټول خلک لیدلې ټول نو غوښنی شي ټول د نه لیدلې د څه موږ ما ټول د نه لیدلې دا زموږ نه ضرورت نه غوښنی شي هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې نه کیمرې یو شی نو تصویر نو کوم شي غوښنی شي دی ډاکټر صاحب نجیب هر شی پراته دی ډاکټر صاحب نجیب هر شی پراته دی چارج ختم شوی دی. السلام علیکم بخنه واړم ملګرونه چې میس کې ختم شو خبرې او خپنه شي مهرباني ورسېږي شمسب صاحب دلته اگر اواخله خان یوسف عالم ما غلطوم ما اواز اوري چارج ختم شو اوس به چارج ته لګولې خپنه شي میس کې خبري سلام مې مونږ کو تاسو نه لاړم بخښش غواړم مدانه او شمس او مولوی صاحب بشیر احمد صاحب او تاسو خپنه شي ان شاء الله کاینده کې مکمله وشو خبري بدر سره وکړو ان شاء الله ولذي بفضل الله او خپنه شي ما کوم خبري تیزی شي وی که غلطي زما طرف نه او شیطان طرف نه او که حق وی الله طرف نه جزاكم الله خير او یا قبل مولوی صاحب ته احسان الله ویما چې ما باندې تهمتونه ولګو دا دی الله نن بخنه وغواړي جزاكم الله خير او ان شاء الله کبه آینده کې وخت ملاو شو مولانا صاحب مسعود وس بحث لیکي مولانا صاحب مستری کې بحث روان دی بحث مروان دي بحث ترکیبی ده دوم کال دی اول کال دی لکه دې مې کړو زه ان شاء الله لذيذ به در سره شریک بحث کوم او رابطه بسره وکړو او خان یوسف شمس مانه خپنه شي بخنه غواړم جزاك الله خير اسم صاحب الله دې تاسو جزای خیر درکړي الله دې موږ باندې خلق راولي چې څوک زموږ وطن د آباد کی په اسلام او په الله دین باندې وطن ظاهري او باطني دوه. السلام علیکم الله امين مولانا اسم صاحب الله يرحم یوسف ساکشل صاحب ته وګوره ساکشل صاحب کې چیرته یې سټوډیو کې ساکشل صاحب کې د ما आवाज درځي نو تراشه دا بشیر احمد حنیفی صاحب ماشاءالله تکړه یو عالم ده او حنیفی صاحب ګوري حنیفی صاحب زدل کا خالد تاسو په موجودګي کې ما خو ته دا دومره خبرې سره وکړې کومه غلطه خبره خو مې تاسو ته نه کړې او زه خبر وکم یو ملت حنیفی صاحب یو ملت حنیفی صاحب خبر وکړ یو ملت خالد ماته وخت یو ملت وخت راکې ماته ما خو به تاسو ته کومه غلطه خبره نه کړې دا تاسو دلته ما سره راغلي یا امید نه لرم درڅخه کومه بده خبره لا کومه د شي په دې پیج باندې تاسو کتلای شي چې موږ څومره لایفونه کړی دي
هیڅ ته موږ بده خبره نه کړې، مګر یو سړی راجک شوی مشتعلا توهین کړي، لا کومه بده خبره کړي، بیا هر عمل عکس عمل لري، موږ یې سره بیا په یغه زبه غږیدلی. نو د خدای پاره دا تاسو د خلکو خبرو ته وژ منی سي چې پکتیاوالو خان یوسف موږ تاسو ته د شي درکړی ولکه لیوان، موږ لیوان نه یو، نو ولکه کفار یو، نو ولکه دلته د امریکای د اخبار ناش یوره انسانان یوره پښتاني یو د افغانستان خلک یو. نو کې گزاره کوه تم تیز ډیر تیز خو په دی یو چې یو سړی توهین درته کوي، نو یغه ته خو بیا وروره پښتون یم، بیا پکتیاوال یم وروره. امام شافعي صاحب ته چا ویل، امام شافعي صاحب دغه کړه، امام شافعي رضی الله عنه ته چا ویل ول پلانکی دی پتا خبر ول ته محمد درپسې وکي بل دا ورته ویل ولا غشي پر ما باندې را خطا کوي، خو ما څه خطا سو خطا بیرته واخلې په ما کې دی وای. نو که چاته د بل خبره کول، چاته ته بل الفاظ ولا یا خبرې کول، ته مجبور یې چې په ډیر لوړ حوصله باندې خبره وکړي. د عاصم ورور څخه بخښ غواړم که واقعا داسې نه وي، زه دغه په دغه لاف کې معذرت غواړم، ځینې کومه په نر یم کوم چې کوم خبر ما وکړه پر دغه بعضې ماته دا شک و، نو زه به خطا سوی یم، زه د هغه نه بخښه غواړم. بیا انشاءالله نو علمي بحث بیا انشاءالله لکه بشیر احمد صاحب او یا زه انشاءالله بحث به هم ورسره کوو. انشاءالله کومه خبره نه ده، زموږ ورور دی چې کوم اعتراضات وو انشاءالله به ګر جواب ورکړي. اصول کې ماتریدي یم د ویل ول زه حنفي یم، په اصول کې ماتریدي یم، په فروع کې حنفي یم. دغه خبره حنفي صاحب تاسو مهرباني وکړئ ما ته د سوال جواب راکړئ، او مولوي احسان صاحب تاسو خپل مایک بند کړئ. نو وسره دې خبرې ته نو اصلا په شریعت کې چې دی نو یو ماته ټول چې تقوا ده، یو فتوا ده. اوس ته وایه چې ضرورت وکړه، ته د ضرورت حسه کېدای شي مناسب د ضرورت نه حسوي، نو چې نه حسوي فتوا چې ده د الزامي نه ده. الزامي څه معنی؟ یعنې زه وایم چې تاسو یو فتوا درکوم، دا ته د ملا څخه پوښتنه کوي، اوکې مثلا ته مشکل باندې مسله دې بنده ده، اوس ته ورځې د ملا څخه پوښتنه کوي، ملا څخه فتوا درکړي، اوس د ملا څخه فتوا پر تا باندې الزامي نه ده چې خامخا پکتیاوال زیر یو منه کنه منه به سر در پکو، دا الزامي نه ده، بلکې دا چې د یو چا خپل دی منی کنه منه کمنه خو خدای ته ورنږدې سي کنه منه خدای ته بللی سي قسمه فتوا واوکه. اوس بلی خبرې ترځو قضا چې به قضا دې تل کې چې محکمه فیصله وکړي، هغه به الزامي ده. کاغه ویل چې نن څورسته په پکتیاوال لایف نه راځي، بس پکتیاوال به حق نه لري چې لایف راځي، بشیر له حق لري چې لایف راځي. نو کېدای شي دا ضرورت هغه حسوي تقوادار سړی وو چې مطلب لکه تا خپل ورشه سړی وو، هغه تقوادار سړی ورشته هم تقوادار سړی وو بدون شک. زما یعنی هغه زما سره معاملې چې راغله نه ته ملا محمد عمر شي ملا محمد عمر خي او ته یو منټ صبر وکړه وخاني زه ایران واسطي ملا محمد عمر په خلکو ومانه چې د خان یوسف ماما ده په پلاس د قران چې نوی نو څنګه مهرباني حنفي صاحب دا د ما د سوال جواب نه ده. عالم دی موږ عالم ته احترام کوو، ولې موږ نظر موافق نه. احسان صاحب تاسو یو منټ مایک بند کړئ، تاسو یو منټ مایک بند کړئ. احسان صاحب تاسو مایک بند کړئ. موږ د شنو ویل چې عاصم صاحب عالم نه ده، خو د تاسو منافقت د احسان الله مولوی احسان الله څنګه باندې استعمال او د تاسو منافقت ما د انن لیدلای د انن او حنفي صاحب سره ما پریږدي چې حنفي صاحب ما ته دا کوم منافقت ما ته لیدل پښتیوال صاحب ما لیدلای د تاسو منافقت ما د شي لیدلای مثلا اوس وایا خو څه شاو کاله تاسو کوم خلکو سره جنگیدي او کاله تاسو هغه خلک کفار بلل او کالم دیغو باغونه ور وسوزل او کالم ورو جانانه دیغو په خوندو په مندو سرپنه وکړه. نن تاسو نن کدیغو یو کس راجک شوی چې نه په سنتو برابر ده نه په حدیثو برابر ده، نن تاسو پیغي وای نیو کنه کوي دیغه پارشیبان په لایف کې ناشتي هغه یو پارشیبان ده او تاسو ورې حدیثونه بیانوي ورې ماشاءالله امارات چې وای دا د تاسو یو ستر منافقت ته احسان الله صاحب غټ منافقت دا چې موږ په اسلام کې نه پښتو فارسی او عرب او عجم نه لري، دا منافقت ده چې ولیم بیا وزل نو هغه چې وجل هغه وجل خو د پښتو فارسی په خاطر خو بنوه ولی ورسره جنگیدي فارسی وایي شول ورسره دا جنگ تاسو په شي ورسره روان کړی دا شپږ کال ولی ورسره جنگیدي فساد د پاره و جنگ په شي فساد پاته دغه حق چا درکړی استراجک سه په احمد شاه مسعود باندې جنگ وکړه، په دوستم باندې جنگ وکړه، یو سړی به تا نه غواړي نه دی غواړي لحظه مولوی په زور په ځبانی حکومت کوي. پکتیاوال صاحب زه تاسو پوښتنه وکم که څوک راځي مثلا دا سخنو په یاد دي سفر ژوند دي و ماشاءالله سپینجره د ژوندۍ دي ماشاءالله خو د ژوند لري. ته پښتنه جنو کوته د پټکو څنګه موضوع د پټکونه څنګه ورته نو زه تاسو وژونی حنفي صاحب پټکونه ګوري وژونی شي پټکونه د شنو خالی پارشیبان اچولیو نه زرداد سوکو دکاندار والی سوکو بل دی سوکو شاکل صاحب راغی دا ما اوس
ګور زه وادي ډرایور یم مولوي صاحب ستاسو سي مولوي صاحب بخیر مولوي صاحب څه نه پیغام دا ځوان تاسو دې ډېر ښه سوال کړی د سید ملا عمر شرعي څه دلیل و څه ضرور شرعن چې د ځان نه ښکاره شرعن مګر شرط کې راپور کوي شریو درچې تاسو سول د ځان ولې پټاو یو خبره ده او دومره خبره ده چې تا ویل چې په فقه کې دوه شی دي یو فتوا ده یو تقوا ده او فقه نه مني بیا د غل لپاره څه حکمي او درېمه خبره ده د ساوي عکس اخیستل دي کنه د رسول الله حدیث کې وایي او یو عکس په لاس رسم کول دي او کمره اخیستل دي دا خو اختلاف رسم کول خو ټول دي یا ملت نو بیا خو زرمانه ولا خي زغور کته زما پښتنه کوي زخ ما شخصي را ده په فقه کې زغور ما ته وګورئ سمات وګورئ زغور موږ ټول عادي خلک عامیان دي ساده خلک موږ په پاک وایو ته دا راته وایې چې د فضل الرحمن اسلام کتاب اسلام کې فرق شته ولې نست ډېر فرق شته ملا فضل الرحمن خو مسلمان ده کته مسلمان زه دا فیصله خو الله جل جلاله کوي خو البته زه خو چې مزما د چا په وینو کې لاس نه دی د سیاست دغه بم پریدو تاسو د ملا سمي ولک په اسلام کې فرق شته ومدا خو بخته پاک د فیصله کې وسه کې خیر سبدا وزنه کده زه په جنت کې مغه جهنم کې کړه صاحب جنت کې صاحب تاسو کوم ښکاری ګور نه تاسو داخل لكم يا وي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر ګور ما ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ناس ته ځوکه چې کوم اسلام بهتر دی غوړ ټول منسلم المسلمون من لسان وي حديث خبر ته زما بل شي حدیث زما د استخدام ما بقول لك ده زما منتکی جواب راکړه ګور زه تا دوام تا د فقه دوه خبرې وکړې یو تقوا ده او فتوا ده زه تا وایم چې دا دواړه تب د خبره کې دي مولانا سمي ولک مولانا فضل الرحمن دي مولانا شرانی دي او ټول متفق علیه دي وبندي په دې باندې فتوا ورکړه د کمرې عکس اخیستل جواز لري دا جایز ده دا فتوا ورکړه دا یو او تقوا خبره تا وکړه صبر وکړه ټول ورکړه دا اخیستل دي او دوه خبره دغه چې تا ویلي تقوا مسله ده تقوا مسله کې تقوا بخانه غواړم تقوا مسله کې ته ډېر تقوادار کوم ملا سمي ولک فضل الرحمن او طيب الرحمن او شرانی سره ډېر تقوادار دا دوه ختل راته د فکر مسله کې بیا به مخته ورسو د شي اول خبره خو دې دا چې دوی په تور کړی د شخص اخستل جواز لري هغه څه شخص اخستل جواز لري خو دا خو اختلافي مسله ده تر اوسه د دیوبند په علماو کې په دې کې اختلاف غټ اختلاف موجود دي سیسم د دارالعلوم زکریا او د ځان تاسو دا منی کړی تا مخته ولې ویل دا حرام ده ما خو کله دا خبره وکړه ما خو تاسو نه دی ویلي ما مخته او دا خو نه تا ګورم ویلي چې دا د رسول الله حدیث دی وایي چې د رسام دا رسامین کما اختلاف دي کې یو ډیجیټل عکس دی یو چې پر یو شی باندې پرنٹ سیده عکس دی په دې کې مال اختلاف دي او ما خبر دا وکړه تابنی اوریدل کې د استزام خبر نه پوسې د خبر ما وکړه ما دا ته ویله یو ګور په عکس کې دوه شی شرط د ځما خپل شخصي راځي د ډیجیټل عکس د ورکولو د جواز ورکولو قائل ما اگر چې علما به دي کې اختلاف دي زه وایم چې عکس اخیستلو کې دغه شرط دی چې مزاحات شرط مزاحات چې تول کېږي لکه تا چې رسم ځکه رسم دا معنی چې ته هڅه کوي د الله جل جلاله د پیدا شوی انسان غوندي شی جوړ کړي او بل شرط دا دی چې هغه باید محیکل وي محیکل معنی مجسم وي مجسم معنی د لکه د پارکو کې پراتی د غنی د جن بوتان چې تماثيل مثلا و زدا بل خبره ده او بل خبره ته د تقوا پښتنه وکړه د تقوا پښتنه خو الله تعالی خبر دی کله چې ما د عبادت الله ته نه قبول نو زه به ما به الله جهنم ته واچي کله چې ما یو لاش تکړي هغه الله قبول وي نو هغه ما جنت ته واچي د فیصله خو نه سم کولای د فیصله الله جل جلاله کوي په ورځ قیامت په دې دنیا کې خو هیڅ څوک څه فیصله نشي کولای چې د دې الله پاک وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم لا هناك كده ده ټول خدای یو چا سره د مرسته هغه به خدای معاف کړي کله چې ما ټول او ژوند ما پټ کړی ده حنیفي صاحب مولوی صاحب سورہ حجرات ګوره سورہ حجرات کې الله رب العالمین وایي چې یا ایها الناس انسانانو متا خځو لمر چې پیدا کړی یاست تاسو مقدره وشو اقوام پیدا کړی است لتعارفوا تاسو ځانو پیژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله په نسبت د هغه څوک بهتر تقوا لري اللي تعرفوا چې شو کوي د ګوره دا قبایل او شعبان او قبایل څخه پیدا کړی دي په خاطر تاسو بل سره پیژنئ د تعارف او پیژنئ او بیا فورا سره وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله رب العالمین په دې باندې د هغه څوک بهتر دی چې تقوا داري څنګه بیا دا خبره کوي چې تقوا دار دا مخکې بر استاذ قطع سلكيج مولانا اول د آیات شریف دي اول دا راغلي دي دا اعتبار د احکامو د دې څخه مراد د میراث دي صحیح شو او په اعتبار د عامه فهم شي د دې څخه دوه مفهوم اخیستل کېږي یو په اعتبار د میراث دا دی چې مثلا
دغه میراث دی وای دغه باید دغه اصول و فروع ته ولاړ شي پورته کښته ولاړ نه شي وای کدا مثلا ته بارکزه د پکتیاوال مثلا علیزی دی مثلا بشیر مثلا نورزی دی قربان دي سره قربان ټول دې نه ما یا مې د کنه غواړم د آیت په سر کې یا ایه الناس ته وروره هیڅ مشکل شته په دې کې مشکل خو په دې کې دا په دې کې دا ودرجه چې تخبل کې زم کوم ته خو خدای ما بحث دي زه خپل لازم تفسیر وحديث وفقه لازم بحث دي زه درته بحث کوم ته ما پیژه زه ته په دې چې سبق وایم ګور د آیات دي دوه مفهوم لري یو مفهوم په اعتبار د احکام دی په اعتبار د احکام دا وي د میراث دي په دې کې دا نشته چې دا شاګزي دي بارګزي دي لکوزي دي فلان کوي دا چې وسره نږدې ولې تعارفوا وي دا راغلي د دې لپاره چې د قبایل خپل سره وپیژني دا یو مهم مفهوم د آیات دي د ټوله دوم مفهوم چې د آیات ټوله بشریت دي ځکه یا ایه الناس یاتسو یا ایه المسلمون دي یاتسو یا ایه الناس بس دا سوال د ځم په کومه په اعتبار د احکام او حکومت حدیث نه استدلال اخلي صبر وکړه په اعتبار د احکام او حکومت حدیث نه استدلال دي میراث اخلي شابسي اوس په نو دا خطر علي اصولي بحث اصولي بحث دې ته اصولي بحث علي اصولي بحث کې مشته وشل نه دا کوم لازم حنفي څه پښتنه وکړي چې اوس اول عالم دی چې د تبع اصولي بحث ورسره کوي کنه دی عالم دې الله صاحب احسان الله صاحب ته غلای مایک دې بند کا مایک دې بند کوي ما خپل اخلاق ته مجبوره خدای دې علمي دې پرې د سمګه ټول کړي اوس راځو دې خبرته مولانا صاحب ساکي خیل صاحب البته مولانا ساکي خیل صاحب درته مزخیر اوس به دې تراس مشتسي چې دلایل د احکام چې دي د په څلور تقسیم راځي اول تقسیم دی یو شی په قران کریم کې په صراحت سره موجود وي حدیث د هغه لپاره راتلل شرط نه دي حدیث کله کله د تفصیل لپاره راځي کله کله د بیان لپاره راځي کله کله د مغلق یا حدیث د قیاس صحیح ده دا مې زه غواړم چې تاسو وکم نو کچيري یو آیات صریح راغلی لکه مثلا د میراث آیات چې راغلی د یوسفکم الله فی اولادکم للذکر مثل الحدی کې ټول میراث تفصیل سوی په حدیث کې تفصیل نه پرې مورید باندې یا الله جل جلاله چې پتا هلو غږ درځي چې مجمل ذکر سوی مجمل دا معنی چې سړی خلاصيږي رسول الله راغلی هغه تفصیل نو بند شو اول د نیمه کې مولوی صاحب د ما د منځ وخت ګوره زموږ زما مختصر وای دغه څلور اصل د قران د حدیث د اجماع د قیاس ده اوس دا ټول دغه کې کوم چې د استدلال لکم چې استدلال چې د میراث باندې ده دا بس دا عموم فهم د آیات تاسو دا عموم فهم دا ورکی د آیات په کوم چې واخص له عموم د فهم د ګوره ماته وګورئ صدق د قران کریم شپږم آیت ګوره ماته وګورئ د قران کریم د سورې حجرات مضمون ته وګوره شپږم آیت د سورې حجرات وایي نهم آیت وایي ولسم وایي تاسو وګورئ دلته الله پاک وایي ور ماته د قیمت وخت راکړه ته الله رب العالمین وای چې کچې د دوه مسلمانانو ډلو ترمنځ جنگ اول خبره ده تاسو دی فاسق خبر باندې اعتبار مکه وي د فاسق خبر باندې تاسو تحقیق وکړئ ګوره د سورۃ الحجرات شپږ ټولنیز ادبیات دي انا جاب څومره لستي دور وکم صبر وکړه وګورئ سره کزه غلط نه راځي ګوره الله پاک ګوره الله رب العالمین وای چې فاسق خبر راوړي تحقیق کوي ایوا دوم چې کوي د مسلمانانو جنگ څخه منځ کې سره ورکی دوا بیا وایي چې چا سول نه کوله د مظلوم پر څنګه ودرېږي درې بیا وایي چې عدالت قائم کړي تر حد مته لري څلور بیا الله رب العالمین وایي چې یو بل څه خان مو وږي پنځه بیا الله رب العالمین وایي چې بل یو بل ته بدلونه مو ورکوي شپږ بیا الله رب العالمین وایي چې یو بل په څرک ما کوي بیا الله رب العالمین وایي چې یو بل جاسوسي ما کوي اته بیا الله رب العالمین وایي چې یو بل تعلیم ورکوي نه بیا الله رب العالمین وایي چې غیبت ما کوي داس بیا الله رب العالمین وایي چې یو بل عیب جوړي ما کوي پلټن جو په پلټن کې دی ولس د الله رب العالمین وایي چې الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دوی به داسې فکر کوي چې تاسو باندې خپل ایمان احسان غني ای پیغمبر دوی ته وایي چې تاسو ما احسان نه غني بلکې تاسو دا وایي چې الله تاسو احسان کړی دا تاسو ته ایمان لرل کول دا دیارلس ګوره اوس دا څو خبر راځي دا ګوره ما ته دا کنه غواړم دلته الله رب العالمین موږ ته دا ټول احکام سره یاد کړ دا ورسته ویل دي چې انسانانو ټول احکام دي ټول احکام نه ګوره ماته ټول نه دا د ټولنې ګوره بدی کې دوه ګوره فصل هو حکم ده فصل هو حکم ده کنه شابس اوس ګوره ما درته مولانا صاحب زه غواړم چې تاسو د شان سره جلا کوم د سورۃ الحجرات زه وایم یو ټولنیز آداب دي یو احکام شرعي دي دا دوه فرق سره کې ستاسو د فکر وی شرعي احکام به چې پر هغه باندې حقوق مرتب کیږي یو ټولنیز آداب دي ټولنیز آداب د لکه مثلا نور واس خبرې مکوي ټولنیز آداب دي اوس دا فرض دي چې په نور واس خبرې صبر ګوره دلته صبر وکړه دلته دا نه ویل دا حکم نه د تاسو یو بل باندې بد نمبر مګ دي حکم دک نه ده دا نه ده منع ده حکم دک نه ده نه چی ده خدغه به حکم یو کې مثلا یا ایه الذین لا ترفعوا اصواتکم دا وس حکم په اعتبار تحریم دی
تحریم دی خو مکه وکنه سراګر خو مکه وکنه تا ته څو وایي کېنه ما دا څو مراتب لري یا به دا فرض یا به دا د دوه شان راځم دا باسم پرې بل چې ترازو الله رب العالمین پمدغه عبد پمدغه د وجرات په نام سو وایي صفات له صحیح ده کنه صحیح ده په دې کې د ورځ مسله وکي او بیا فورا مساوي چې چرته کوم اصول نه کوي نو دی غسل څنګه دی مظلوم ته څنګه ودرېږي د ظالم په خلاف د مظلوم ته څنګه ودرېږي دلته دا حکم چاره ده ټول مسلمانان ته دي کنه د جنگ کوي امت ده کنه امت ده اوکې صحیح ده کنه کاسي امت ده د افغانستان په ملت باندې دا حکم لاګو کیږي دا به هغه وخت کیږي د لګو د دې حکم لګوالي چې کله د دوه مسلمانانو ډلو ترمنځ جګړه ونشلي او دوه مؤمنان دا مسلمانانو جنگ نه ده لا یو لحظه ودرېږه کوته چې خپل مسلمانانو جنگ نه ده نه ګوره خواته مزه ګوره ما ته ولته منطق نه ده ما تاسو د منطق خبره کوم د نور خلک نه ما ته کوم وسلی د منطق باس کو بل فورم وټاکو بلکې دوه ځوانانو ډېر سوال کړي ګوره دلته دوه ځوانانو ډېر سوال کړي یو سوال دا کړی دا چې ملا عمر شری عذر چې شی وسه د ځان پټ کړی څو سوال وکړل اوس کوم ورته جواب کم یاره زه خو شم د تاسو سره کې وسنه ملا صاحب نه مانی خدای خاني څو ورته ته ولرم ظلم منتظم او ملا صاحب سره وګورئ چې د چیرې د تفصیل درکوم دا یو د په وخت راکې زه فقط یو خبره کوم مشکل ما یو د خاني صاحب یو ملت صبر وکړي زه تاسو یو د قامات وخت راکې زه خو دلته اوسه بلرم کنه قاری صاحب محترم او ساکیل صاحب دلته نا وخت ده شپږ یو نیمه بجه شو صحیح شو سبا د یورپ په وخت باندې 9 بجو کې د یورپ په وخت 9 بجو کې زه لایف راځم تاسو درې کس شمول د پکتیاوالو زما دغه سلور کس ان شاء الله راځو او دغه څنګه تاسو لایف راغلی خاني صبر لایف راغلی ان شاء الله العزيز موږ مرزو په خپل کې موږ او زه دغه زمان نمبر سکرین شاټ والی دغه زمان نمبر نه بجې زه دلته تاسو د پاره حاضرېږم ریب انفي صاحب تاسو باور وکړئ چې په یو بل لایف کې 3 غنټې 4 غنټې لګیاو تاسو باور وکړئ چې ساره دنګونه را باندې اوس مسلمان ته چیږي فکر دې شو نو زه د معلومات ډېر په لازمي ده او ګوره دغه د شرعي دلیل موږ ته راوړل دا ورونو تلما سره خونو پیدا شرعي دلیل راوړل چې دا فکر کوو شرع ازر وړ کې نه وړ زما شخصي دا شرعي شخصي شایم زما د هدف دادي زما شخصي رای بشریت کې دا شریعت الشريعة فهم فرقي فهم الشريعة فرقي دائما مخالف عليك رأيي كذا هذا رأيي يعني مشهور هذا تواجه شرعي شخصي ولا زوال ولا سبب ولا تبدا خبر خبرته كم ما شخصي سمرات ده شخصي اغلب مشخصي انا دي ما فهم الشريعة حنيفي سيف رجل نسي اباطب ان شاء الله خان يوسف يوم ميلاد حنيفي سيف يوم ميلاد وقت راك يوم ميلاد وقت راك حنيفي سيف يوم ميلاد وقت راك لا اله الا الله محمد رسول الله پرون بیګه شراجک سو ما کوم بیا ټکه خوب کړي وسه د بیرته د شپې 3 بجې شوشه او نو موږ لایو هم نه راتلو اوس موږ ته اجازه راکړي لیکن تاسو تر اوسه پوری د سوال جواب راکړی نه ده په دې باندې باید تاسو او سبا ته تاسو راځي ازما وعده زوادانه کومه زوادانه جواب راکړی نه ده نغمه بلګان دا ته یار خاني تاسو د ما سوال جواب حنیفي صاحب راکړی نه ده سبا ته ساکل صاحب هم راشي ساکل صاحب دلته موجود دي تاسو به بیا کوي سوال سبزه یو خبرته کومه ځکه زموږ امتحانونه شروع دي موږ د امتحانونو چې د الکترونیک امتحانونو د کورونا مشکلات ایسو نو زه ودانه کوم چې زه خپل چورته وای زه خپل نمبر پردم کچیر خلاص ومه خو را بسم خلاص نه ومه نو ودانه د سره کوم ګوري کچیر ته خلاص وي نو علام راولا کچیر ته خلاص نه وي بل ورځ راشي بل ورځ خلاص وي بل یعنی موږ هر ورځ د موږ یو نه یو په دغه پیج باندې یو نه یو کس موږ ورور لایف کی یاسم کرنټینیو ټولی ساریو شه هر کله راتلی شي او چې هر چا تاسو د شي پوکړی چې یاره د پکتیاوالو خان یوسف لا چاته توهین کوي
تاسو د شي کولای شي په دې پیج باندې د موږ لایفونه پراته دي کچيري چا مشتبه خبره نه وکړي موږ ورته کړي و راشه موږ پور کشي پورې په دې رسېږي یو کار د سیمو ټول به وکړو داسي فکر ورته تم بيدیجه د سیمو چې مهم دا نه دي چې زه یو طرف ونسم تبل طرف ونسم مهم دا حق څه دي حق د رسیدو د لپاره کته په فکر کې دا ولري چې طالب پر حق دی او حکومت پر نه حق دی یا زه په فکر کې دا ولرم چې حکومت پر حق دی طالب پر نه حق دی نو موږ حق ته رسیدلای حنیفي صاحب باس وګديږي کني زه خو یایم چې طالب بالکل په نه حق ده زه خو کافر بوله مس بدل ته تا خو بد شي کافر دلیل نه خو دوی دلته راځيږي ما دومره ویدلې د شکتا چیرې په مسلمان ته د کافر فتوا ورکړه او پیغه کې کفر نو ته مطلق کافر کېږي ما د تا کو نه دی عالم له خپل ویدلې دا درګرځي دا ویل کېږي خو کفر په دې ورګرځیدل ځکه کافر بولم نه کفر فتوا په چانه لګیدا دا صلاحیت دي دا ګوري حنیفي صاحب دوی دغه فتوا په ځان ورګرځولای دا نظام کفري نظام بولی دا اردو کفري اردو بولی ځکه ور سره جنگيزي دلیل دا تا غونډې دی عالم له خپل معیار ویدلی نور به تاسو بل ټیم راسي او د ما د خوب ټیم دا ولا 10 غنټې وته څو غنټې وته خبر نه يم زوی د سوي نه مننه حنیفي صاحب خدای دې وکړي چې ما کوم خبر خپسوي نه یا نه خپسو ډیر مننه خیر ځوان دي غواړم خدای په امان خاني صفر خدای په